بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر افضل یو بیا تاسو خدمت کې له ورجینیا نه حاضر یم. د مانځه صحي ګټو باره کې موږ دا ویډیو جوړوو. دې نه مخکې ما د اودس باره کې جوړه کړې وله، د هغه ګټې هم تاسو وګورئ. د مانځه ګټې چې دي هغه موږ به په څو حصو کې تقسیم کړو. یو خو نظافت د اودس د وجې نه، د بل فزیکي ګټې دي صحي، هغې باره کې به خبرې وکړو. ټولنیزې ګټې دي، ذهني ګټې دي او عقیده‌ایي ګټې دي. نو د نظافت خو د اودس نه شروع کیږي. په هغې کې به یو شی موږ اضافه کړو چې په مغزو کې یو مرکز ده چې هغې ته موږ پوسټ سنټرل ګایرس وایو. هغه د سنسري سنټر ده. سنسري مطلب دا ده چې دغه لاس لګول، فشار راوستل او د حرارت چې کوم د اوبو حرارت، د یخ یا ګرمې اوبه، د هغې احساسات دغه ټول په مغزو کې دغه پوسټ سنټرل ګایرس د هغې سټیمولیشن یا د هغې محرک کولو کې ګټه کوي، د هغې ورزش کیږي. او بیا همدغه کوم چې پوسټ سنټرل ګایرس ده، داسې د پری سنټرل ګایرس چې هغه د فزیکي سنټر ده په مغزو کې. نو کله اودس نه پس موږ لمونځ ته ودرېږو نو فزیکي ګټې شروع سي. هغې کې د موږ دغه بدن ټول حرکتونه دي. که تاسو فکر وکړئ اول چې موږ مانځه ته درېږو او په دغه عکس کې به تاسو ته ښکاري چې موږ کوم پری سنټرل ګایرس د کوم د فزیکي سنټر ده په مغزو کې یا مرکز ده، هغه لاندې شروع کېږي. د خوله ده، ژبه ده، ستونه د دغه سنټر ده. نو چې کله موږ لمونځ کوو، کله چې موږ لمونځ ویو، دغه ټول شیان په حرکت کې راځي. دغه لاندې خوا په مغزو کې دغه عکس تاسو ګورئ. بیا هغې نه پس د موږ د لاسونه جګوو، دغه بټه ګوته ورمیږ، هغې نه لاندې ځان سیده کوو، خپل بدن رسته کوو او سترګې په سجدې باندې لګوو، سجدې خواته ګورو. نو دغه لاندې شروع کېږي. همدغسې بیا نو د اوږې عکس پکې د تاسو ته به ښکاري. دغه هغې نه پس د بیا نو د کوم پښې چې دي موږ یا موږ زنګونونه دي، بیا لاندې د پښو او یا د بجلکو چې کوم سنټر ده په دې مغزو کې، هغه هم تاسو ته ښکاري. نو چې کله موږ لمونځ کوو، چې کله درېږو، دغه ټول شیان په حرکت کې راځي په همدغه سیکوینس، یعنې هغه درجه بندۍ سره په همدغه عکس څنګه ښکاري، په هماغه طریقې سره چې کله بیا موږ لاندې رکوع ته ځو، د زنګون او ورون، او چې کله سجدې ته ځو، پښې او د موږ د بجلکې یا انکل جاینټ د هغې محرک کېږي یا سټیمولیټ کېږي. د مغزو همدغه سنټر د هغې ورزش، د هغې اکسرسایز، د هغې راویښول کېږي پکې. دې نه علاوه فزیکي ګټې خو چې کله موږ ګورو، دغه د مانځه حرکتونه چې دي د یوګا حرکتو سره ډېر نږدې دي. او یوګا چې ده په څېړنو کې ساینسي ثابته شوې ده چې فزیکي بدن ته ګټه کوي. د مسل ده، د عضلو سټریچنګ کشولو کې، د وینې گردش او د غوښو د عمر زیاتولو کې، د هغې طاقت زیاتولو کې ګټه کوي. او دغه فزیکي حرکتونه د بدن د ذهني آرامتوب سره هم ډېره ګټه رسوي. دې نه علاوه چې موږ کله لاندې کښته کېږو، جګېږو په رکوع کې یا سجده کې، او دغه ټول بدن موږ سټریچ کېږي، ملا، پښې، لاسونه، یعنې د بدن کوم هر یو بند چې ده، یعنې هر یو غوښه چې ده، هغه په حرکت کې راځي. او داسې موږ 5 وارې د ورځې کوو. نو تاسو خپله اوس فکر وکړئ چې څومره ګټه بدن ته رسوي. بل دا د حرکت چې ده ژوند ده، چې حرکت نه وي ژوند نه وي. لکه څنګه اوبه چې روانې وي پاکې، دا شاته تاسو ته اوبه ښکاري، پاکې دي، میاشتې او مچان او بکتریا او ګند پکې کم ده. مګر چې کله اوبه ودرېږي په هغې کې، نو هر ګند بلا پکې راجم سي، هغه اوبه بوی هم شروع کړي. د انسان بدن هم همدغسې ده. موږ مریضان چې په شفاخانه کې ډېر زیات مریض وي، د موږ کوشش هم دا وي چې دوا علاج سره سره موږ د هغوی په حرکت کې کومک ورسره وکړو او کوشش کوو چې هغوی له چپرکټ نه راجګو په څوکۍ کښېنوو. بیا فزیکل تراپیست او اکوپیشنل تراپیست دا نور
متخصصین دي راځي هغوی د دې جګولو کې حرکت کولو کې واکر لاس کې ورکوي یا د لکه امسا غوندې نور شیان چې دوی ته حرکت ورکوي چې زر بدن وخوځېږي. که مونځ ته مو ګورئ د هغې حکم همدا ده چې څومره که خوځېدی سئ هماغومره وخوځېږئ. که په ولاړه مو نسئ کولی اتمن یې وکئ، په ناسته یې وکئ، یعنې خوځېږئ. که په ناسته نسئ کولی په لاس خوځولو په اشاره باندې وکئ. دغه ټول شیان د صحت یا د ناجوړۍ په وخت کې حرکتونه د انسان د جوړېدو کې ډېره ګټه کوي او دا څېړنو معلومه کړې خبره ده، ساینسي ده چې خوځېدل د انسان بدن د ناجوړۍ په حالت کې هم ګټه رسوي او زر صحت خواته بیایي له ناجوړۍ نه. دې نه علاوه چې موږ کله جګېږو ټیټېږو په دې کې د موږ د وینې حرکت زیاتېږي. هغه کسان چې ډېر نه خوځېږي، وزن زیات وي یا ناجوړه وي، د هغوی بدن کې دغه وینه غوټه کېږي پښو کې، بیا هغه غوټې ماتې سي، لاندې نه پاس جګېږي، ششو کې بندې سي، تنفس کې ورته تکلیف کوي. کېدای شي بعضې کسان ته یې نه مړه هم سي د دغه وینې غوټې کېدلو نه په ششو کې، که ډېره غوټه جمع سي په شش کې. نو حرکت کولو سره وینه په گردش کې وي، وینه نه غوټه کېږي او چې کله موږ کینو په دغه د مانځه په وخت کې هغه په د موږ پښو کې چې دغه غوښې دي په هغې باندې فشار راځي، هلته ډېره زیاته وینه وي. نو هلته خو بل زړه نشته چې دغه وینه پمپ کې بیرته پاس راولي. نو همدغه حرکتونه دي چې دغه وینه بیرته راولي پاس زړه ته، زړه بیا بیرته پموي ټول بدن ته. حرکت ډېر مهمه ده. په خوب کې چې موږ ویده یو د موږ خوځېږو را خوځېږو د خوب حالت کې حرکت چې ده د انسان د بدن د غوښې او د وینې گردش چې ده ډېر مهمه ده د هر حجرې اکسیجن اخیستو دپاره، د کوم موادونه چې هغوی خارجوي د هغې خارجولو دپاره ډېر مهمه ده. نو دې نه علاوه چې موږ فزیکي خبره مو کړه، نو ټولنیزه ګټه چې ده چې کله موږ جماعت سره لمونځ کوو نو ټول همسایګان که دغه ماجد ته راځي یو بل ګورو، د یو بل پوښتنه کوو، یو بل نه کېدای شي د ګټې خبرې زده کړو، کېدای شي کوم تجارتي کوم پلان یو سړي جوړ کړی یا شی کېدای شي تاسو سره شریک کړي، چې تاسو په علم کې به اضافه وسي. د یو بل پوښتنه کوی شئ، د مریض پوښتنه کوی شئ. یو څوک همیشه راځي ماجد ته او یو دوه ورځې نه وي، کېدای شي تاسو کور ته لاړ شئ پوښتنه یې وکړئ. نو دا یې ټولنیزه ګټه ده. دې نه علاوه کېدای شي جمعې لمونځ کې تاسو جامع ماجد ته لاړ شئ، هلته تنها خپل همسایه نه علاوه کېدای شي ټولو کلي خلک په هفته کې یو واري ګورئ، په لږ تاسو نه وړاندې پراته دي یا ژوند کوي، هغه هم کېدای شي هفته کې یو واري ګورئ، پوښتنه یې وکړئ، احوال یې واخلئ. دې نه بغیر که تاسو فکر ورته وکړئ په کال کې 2 وارې اختر راځي، کېدای شي تاسو عیدګاه ته لاړ شئ، هلته په کال کې 2 وارې د دې ټول ښار یا د کوم سټیټ یا کوم ولایت د لرې لرې نه خلک کېدای شي راغلي، هغوی وګورئ. هغې نه علاوه تاسو کېدای شي حج ته لاړ شئ، په عمر کې یو وارې په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده باید حج ته لاړ شي. هلته بیا ټولنیزه ګټه یې دا ده چې تاسو بیا ټولې دنیا مسلمانان خلک ګورئ، مختلف رنګونه، مختلف ژبې ګورئ. دې ته تاسو ته روحي ګټه در رسېږي چې تاسو احساس د یو کمیونټي یا یو احساس د یو جامع چې تنها ناست دی، نور خلک هم شته دي په دنیا کې، د نورو ملکو هم دي. نو دا د احساس د طاقت او د خوشحالۍ تاسو درکوي چې تاسو تعلق یو غټې جامع سره ده. نو دا خو ټولنیزه وله. بیا نو هغې نه علاوه چې دغه ذهني ګټې چې دي ډېرې زیاتې دي، هغه ټوله مهمه چې دغه موږ دغه میډیټیشن ورته وایي، دا ساینسي څېړنو ثابته شوې ده چې د ذهني ارامتوب ته ډېره ګټه رسوي. میډیټیشن چې ده چې کله موږ غواړو چې دنیا د دغه تکلیفونه یا دنیا چې کوم حالات ده یا کار ده، وظیفه ده، دغه نه موږ باید ځان ډسکنکټ کړو، ځان باید جلا کړو، یو څو دقیقو دپاره په ارامه کښېنو او په یو شي باندې کنسنټریټ یا یو شي باندې فکر توجه وکړو. میډیټیشن کې خلک داسې کښېني، ګوتې نیسي، نو همداسې ډیپ بریدنګ کوي، تنفس اخلي لاندې او ځان اراموي، دنیا نه ځان بیخي جلا کوي. نو که تاسو لمونځ ته فکر وکړئ
چې کله موږ دغه لاس جګوو الله اکبر کوو دغه لاندې نه موږ لاس راجګوو دغه دنیا ټولې پریشانۍ سیدې ټولې موږ شاته کوو بیا موږ سیده تنها یو خدای ته درېږو او د مونځ حکم هم دا ده چې په مونځ وخت کې به د دنیا فکر نه کوئ تنها توجه به ټوله همدغه مونځ ته کوئ نو چې کله تاسو ودرېږئ دغه میډیټیشن د په خپله ذهني ارامتوب ته ډېره ګټه رسوي نو هغې کې چې کېږي چې تاسو ځان دنیایي حالات نه بیخي جلا کوئ یو خدای مخ ته درېږئ ټولې پریشانیانې دنیا شاته اچوئ بیا لاس تړئ مخکې مونځ ته توجه کوئ دغه که 5 وخت تاسو کوئ دا ذهني ارامتوب دپاره دا میډیټیشن د هغه ډیپ بریدنګ یا اوږده نفسونه اخیستل دي دا وخت چې کله چې موږ دغه د مونځ چې کوم ویو په دې وخت کې په دې کې دغه ویللو وخت کې دغه تنفس هم لاندې ششو ته ځي دې نه علاوه چې کله موږ لاندې سجدې ته ځو په سجدې وخت کې د موږ لاسونه داسې یو دا شش هم شاته د هغې پردې وازیږي د شا چې کوم همیشه په ناست حالت کې یا په داسې ویده حالت کې هغه نه استعمالیږي نو په هغه لاندې په هغې حالت کې دغه هم واسي اکسیجن هلته ښه رسیږي نو په دې وخت کې ذهني ګټه رسوي چې د وینې سرکولیشن ششو ته زیات ځي اکسیجن زیات ځي او دغه زیات اکسیجن په وینه کې سي دا په مغزو ته چې کله سره لاندې همغه زیات اکسیجن په مغزو ته هم راسي نو تاسو هلته هم ګټه کوي که تاسو فکر کړی دغه سړی چې مونځ کې غلطي وکړي یا اله دې وځي نو سجده ساوه باید وکړي دې مطلب دا ده چې میموري هم کمزوره ده یو شی هم اله ده وتې دي سر بیا ټیټ کړه چې دا د وینې سرکولیشن بیا هسې چې دغه تاسو میموري یا د کوم حافظې کوم تکلیف ده هغې کې تاسو نور هم ګټه وکړي دې نه علاوه نو عقیدهیي ګټې چې دي هغه مخکې موږ خبره وکړله یو خو دا د ټولنیزو کې ګټه یې ده چې ټول احساس کوئ د یو کمیونټي د یو ټولنې دا تاسو ته ګټه رسوي بل دا ده چې د یو خدای عبادت کول یا په یو خدای باندې عقیده کول د یو خدای مخې ته سر ټیټول د دې ګټه دا یې چې تاسو دنیایي چې کوم غلامي وله د انسانانو د نورو کسانو چې هر سړي ځان نه دنیا کې د توبه نوزله د خدای عقدونه کوي د هغې نه ځان تاسو ازادوئ د دې تاسو ته خپله ذهني ارامتیا درکوي او تاسو خپل ځان باندې کنسنټریټ کوئ یا خپل ځان باندې توجه کوئ د خپل ځان د ګټې د مخکې تګ دپاره تاسو پلانونه او نور سلسلې جوړوئ نو دغه ویډیو د مونځ صحي ګټو باره کې کېدای شي خو هڅه مې وي نور ملګرو سره هم شریک کړئ مننه خدای پامان